سلامونه او نیکې هیلې. افغانانو ورونو، د افغانستان د بدبختۍ، د افغانستان د بربادۍ او د افغانستان ته چې دا اوس دا جنګونه روان دي، د دې اصلي عامل څوک دی؟ دا زورواکي، ټوپک سالاران، غاصبان، خاینان وکیلان، خاینان لیډران چې ځان ته مجاهدینو او غټ غټ نومونه ورکوي، دقه دي. زه یوه خبره بې ثبوته نه کوم، او نه زه دا خبرې زه دغه لیډرانو ته یا دغه وطن پروش وکیلانو ته کوم، او یا د غاصبینو زورواکو او ټوپک سالارانو ته کوم. هغه نه زما خبره مني، د خدای او د رسول خبره نه مني، د قرآن خبره نه مني، نو د باچا یا د بل چا خبره به څه ومني؟ هغه د CIA خبره مني، د ISI خبره مني، او د ایران خبره مني. افغانان ورونو 45 کاله وشو چې موږ تر اوسه پورې په دې پوه نه یو چې دا جنګ د اسلام او د کفر دی که نه دی. په دې باندې اوسه پورې موږ زموږ ورس په دې نه خبر. اول تا ته اسلام څه وایي، تا ته قرآن څه وایي، تا ته قرآن وایي، تا ته اسلام وایي، تا ته ستا دین وایي چې کم لیډر هغه یو انسان هم بې ګناه وجلی، هغې پسې تګ جهنم ته تګ دی. نو که تاسې دې لیډرانو پسې ځئ، دې خو په زرهاو په لکاو خلک وژني، نو تاسې ټول به جهنم ته ځئ. تاسې دا کافر دی، کافر. که یو لیډر غلا وکړي، غل پسې نه دي، موږ قاتلینو خاینینو پسې روان یو. سیا مهربانه یو الله تکبیر او الله اکبر، نو مشکل خو تاسې کې دی ولسه که نه؟ و د خدای په لحاظ باندې چې یو وکیل پارلمان دی که چورلیمان دی چې د 15 لکو نه واله تر 8 لکو ډالر پور په هغې باندې مصرف کېږي، هغه مصرف کوي چې هلته ځي، هغه تا ته خدمت کوي، هغه د ولس ته خدمت کوي. دا امکانات لري. په 3 رقمه وکیلان دي. یو پردي جاسوسان دي چې هلته کار کوي، سفارتونو ته ځي راځي. دا حکومت یې ټول پېژني، دا حکومت دی، دا حکومت د اشرف غني صاحب حکومت او امر صالح دا ټول یو پېژني، دغه غاصبین او ټوپک سالاران او دا وطن پروشان. بلې دي د پیسو دپاره ځي او د شهرت دپاره دي، یو قسم چې دي هغه وطن دوست او وطن سره مینه لري، د هغې په خاطر دي. خو هغې خبره څوک نه اوري. افغانان ورونو، دا جنګ د اسلام او د کفر نه دی. تاسې ولې نه پوهېږئ؟ دا د غازي امان الله خان د وخت نه دلته په افغانستان کې یو د فضلالرحمن د مولانا چې ورته وایم دا خوله مې دغه کېږي، د هغې د پلار په کور کې دا پیتو ورکول شوی د افغانستان په خلاف باندې. بیا زه ورته ځکه د اسلام او د کفر جنګ نه ویم. بیا په 1915 کې چې د شهید داود خان یو اسلامي حکومت دا خلک لاړه، د هغې په خلاف باندې جنګ وکړو، جهاد اعلان کړو. نو دې ته د کفر او د اسلام جنګ وي. هغې وخت کې خو نه روسانو نه امریکانیانو 1915 دا ته ښیم. بیا که دې د اسلام او دا خبره وي، کفر خبره وي، خو په 92 کې د ټول مسلمانان رالو. ولې سیا مهربانه ولې دلته اسلام رانه وستو؟ ولې دلته یو ځای نه شو؟ خو د کفر د اسلام جنګ نه و که نه. بیا په 96 کې چې طالبان حکومت راغی، شرعي حکومت و، بیا دې ولې طالبانو سره یو ځای نه شو؟ دې خو د شریعت او د شریعت چغې وایي، دا د 2 روپیوال ملایانې کېنولي دلته یو 200 ډالر ورته جیب کې ورکړي، سیا مهربانه ته فتواګانې ورکړي په خلکو باندې. نو دا د شرعي حکومت د طالبانو ولې دا پرېښودو؟ بیا ولې لاړې پاکستان ته؟ ولې د طالبانو په خلاف باندې بیا مسلح جنګ وکړو؟ نو ذکر راته یم چې دا د کفر د اسلام جنګ نه دی. افغانان ورونو، او د دې د دې جهادي لیډرانو د لاسه قسم په خدای چې زموږ میندې خویندې وشرمېدې. افغانانو ورونو، نن د هغه پاکستان چې په دنیا کې څوک یې نوم لري، وروره کانګې ورځي چې یو دهشتګرد یو تروریست هېواد دی، په دنیا کې یو بدنام هېواد دی، د هغه سفارت ته زما خویندې میندې وروره مړه کېږي، شرمېږي، بې عزته کېږي. په تورخم کې دغه شان دی حال دی. دا د دې خلکو د لاسه. خو د خدای په لحاظ باندې موږ چې خبره کوو، موږ وایي تاسې کمونستان هسې. موږ د ډاکټر صاحب نجیب یا د داود خان یا د بل موږ دا نه وایم چې ظلمونه نه دي شوي. راشه ظلم دې بیا حساب کړه. د 1915 نه واله تر اوسه پورې دا ستا ظلمونه زه تا ته ویم چې تا څومره ظلمونه کړي. که ما وایه چې ډاکټر نجیب نه دي کړي، بیا ته په ما ټاپه ولګوه. موږ د ډاکټر نجیب اخرني 4 کاله هغه د جوړې کارونه، هغې خو تا ته ویله چې راځه ته زما وروري، ته راځه زما افغان مسلمان وروري، راځه چې سره یو ځای شو د حکومت سره جوړ کړو. مګر تا ونه منله. تا په کعبې ته لاړې، تا قسمونه وخوړه، قسم دې مات کړو، ځکه ته قرآن نه منې. ته لاړې د 50 ملکونو غلامي وسکې، د 50 ملکونو غلامي کې، د امریکې پیسې اچې په جیب کې، دلته ما ته بیا ناستې په کابل کې ما ته د جهاد خبرې کې، او ډاکټر نجیب ته د چغې واله چې راځه دا وطن جوړو. خلقی ویم د خلقي د قبر نه ته وځلې راتاو شو، قربان شي د خلقي د قبر نه. ځکه چې هغه که دومره و د یو وطن پرست خو که نه، د وطن مینه خو سره او تا سره د وطن مینه شته. تا خو دا وطن تباه او برباد کړو د جهاد په نوم باندې. نو ځکه دا د کفر د اسلام جنګ نه دی. افغانان ورونو، څومره موږ خپلو کې وجنګېدو، څومره موږ کفار ووجل، څومره خپل مسلمانان یو بل سره ووجل.
افغانان ورونو که چېرته تاسې غواړئ چې په مخکې باندې راشئ نو د دې نظام ملاتړ په تاسې باندې فرض عین دی. د نظام نه زما اشرف غني نه دی، نظام نه زما امر صالح نه دی. زه ډېرې نیوکې په هغې باندې لرم. زه وایم چې موږ او تاسې یو 200-300 زورواکان، ټوپک سالاران، غصبګر، خاینان په دې کابل کې مردار کړو. هغه ورځ باندې په افغانستان کې رڼۍ وي. دا جنگ دی جوړ کړی، دا طالب دی راوستو، دا طالب دی را ژوندی کو د دې وحشي کارونو سره. زه طالبانو سره سیر نه کوم، خو چې څه حقیقت یا خبرې کومه. که موږ چې د خوشحال سادات غونډه کې او که چې د موږ خپل داسې ځوانان پیدا کړه دا افغانستان به جوړېږي. افغانان ورونو زه د قسم په هغه الله کومه چې دا ټوله دنیا پیدا کړې ده چې دې ته پیسې د CIA نه راځي، د امریکې نه ډالر راځي، د دې د باډي ګارډو، د دې د دسترخوان پیسې، د موټرو تیل، د هر شي کوم ځای نه دې دا پیسې راوړي چې دومره باډي ګارډ او دغه یې ساتلي، د دې د څه د پلار کارخانې دلته. ای افغانانو ورونو، وطن د مور حیثیت لري که نه لري؟ دې د مور پرتوغ خرڅ کړی، دې د مور څادر خرڅ کړی، دې د مور کمیس خرڅ کړی په 290 کې. دا ټانګونه او دا توپونه او دا جادونه چې دا وطن زموږ مور دی، د کمیس او پرتوګ او کمیس دغه څادر یې کنه دا ټول دې خرڅ نه کو. راوچت شئ 200-300 داسې کسان د تیغ نه تیر کوي. ته څه وګوره چې په افغانستان کې امن راځي که نه راځي. او که چېرته هم دا چانس د لاسه ورکړو دا مې یاد ساتئ افغانانو ورونو. خانه جنګۍ طرف ته موږ لاړو کورني جنګ ته، نه ولا کې طالب پاتې شي، نه ولا کې مجاهد پاتې شي، نه ولا کې عام افغان پاتې شي. موږ عام مجاهدینو ته سلام کوو، څوک چې د حق مجاهدین. زما په خپله ولسوالۍ کې د مولوي صاحب عطاالله د تره زوی مولوي خدای دوست اوس یو لیسم دغه په نومه هغې مخ ته به چې ما کاته نور ته ورېدو، داسې ښه مجاهد دومره یو ښه دغه لردو. مګر موږ قاتلینو ته، موږ وحشي ځناورو ته چې زموږ وطن یې د بربادۍ سره مخامخ کړی دی، لر او بر پښتانه ټول د دې د لاسه تباه او برباد دي. نو دغې ته موږ نه مجاهد دی او نه دا مجاهد دي، دا قاتلین دي او قاتل پسې تګ جهنم کندې ته ځان غورځول دي. خدای په امان.